مخی آیات کی اللہ تبارک و تعالی یهودیانو ته دوی چې تاسو حق د باطل سره مګډ وډوي او بل داوي چې حق مپټوي ورپسې په دې آیات کې ورته فرمایي سم منځ قائم کې او زکات ورکې ځکه دینه مخ کې آیات کې ویلو دو آیات مخ کې چې ایمان راوړي د ایمان نه پس بیا اعمال دي اول ایمان راوړل دي بیا پس اعمال کول دي لکه عمل صالح نیک عمل کولو د قبل دلو د لپاره شرط ایمان دی نو چې ایمان نوی نه قبلېږي نو مخکې خو دغه حکم وي چې ایمان راوړی او ورپسې دلته وایي چې بیا منځ قایم کې واقیموا الصلاة سم منځ قایم کې نو منځ د اهم عبادت د اسلام دی او اهم رکن دی پنج بنا د اسلام کې داخل او دا د مسلمان علامه د منځ ځکه نبی علیه السلام فرمایي فرق زمونږ او د مشرکانو منځ کې منځ دی او دومره سخی ویلی دی چې چا منځ پرېښود نو دی کافر شو د دې معنا دا ده چې دا د کافرانو په شان کار و سخت حکم دی دی وجنه په اسلام کې په قصد باندې منځ پرېښودلو حکم نشته په قصد پرېښودل د منځ د دې تصور اسلام کې نشته منځ که تا نه پاتې کېږي نو یا په هیر او وده شوی وده پاتې شو منځ د نه پاتې شو یا د نه هیر شو یا سخت بیمارې دغه صورتونه دي په قصد باندې منځ پرېښودل نشته نو کوم چې په حدیثو کې راغلي چې منځ د نه پاتې شو بیا قضا کا روي ګرځوانو دغه نه مراد هغه دي چې تا نه په هیره پاتې شو یا بیمار وې د نه پاتې شو یا وده پاتې شوې بېهوش وې دغه صورت کې نور منځ به هر صورت کې ځکه قرآن عظیم الشان کې ډېر ځایونو کې د منځ ذکر او د زکات راغلی دی او د قیامت په ورځ باندې به د الله په حقوقو کې اول تپوس د منځ کېږي دا اهم عبادت دی او صلاة معراج المؤمنین د مؤمن راز دی الله سره سو کوئی الله سره خبرې کوم نو منځ کې الله سره خبرې دي بلکې دومره پورې حدیث شریف کې راځي چې ته منځ کې ولاړې نو مخې ته لاړې متو کا اول کې ابتدا د اسلام کې منځ کې ډېر کارونه خلکو کولی شو خبرې به یو بل سره کولې پکې سلام به مچو په بیا ختم شو حکم منسوخ شو وقوموا لله قانتين الله تعجز سره ودرېږي دغه حکم نازل شو هغه خبرې پکې بندې شو نو دغه کې وای ورته نه وریو دې دغه نورې زما خبرې بس وګور بهرحال نو دا منځ چې دی نو حدیث شریف کې راځي چې مخې ته لاړې به په منځ کې نه توکي ځکه چې الله تعالی خصوصي رحمت ته متوجي خبرې به نه کې ځان ګرول افسوس دی خلکو باندې چې منځ کې بیا اخوا دېخوا سوچونه فکرونه او ځان ګري او همداسې به نه ګرېږي چې منځ ته ودرېږي نو ګرول به ورته یاد شي همداسې به پوزه کې ګوتې نه وایي چې منځ کې ودرېږي نو پوزه کې به بیا ګوتې وایي همداسې به ګیره کې ګوتې نه وایي چې منځ کې ودرېږي نو دا به ورته یاد شي دا شیطان ورته دا څیزونه یادوي پوه شوې نو دا اهم عبادت او دې کې بیا ډېر احادیث راغلي دي چې څوک یې نه کوي منځ نه کوي د هغې چې څومره سزا ده دلته الله فرمایي چې ورکعوا مع الراکعین دا منځو کې خو رکوع کوونکو سره وکړئ نورو خلکو سره وکړئ یعنې جمع باندې وکړئ نو جمع واجب ده هغه دې نه معلومېږي چې جمع واجب ده د نبی علیه السلام یو صحابي دي عمرو ابن مکتوم نوم دی رضی الله عنه، نابینا دی نبی علیه السلام دراغه ورته وی
زه خو نابینه یم کله ما سره څوک داسې نه وي چې جومات ته مې راولي جمع له نو ما ته اجازه شته چې کور کې مونځ وکړم نبی علیه السلام مبارک ورته او اجازه درته شته خو چې لږ وړاندې لاړ ورته را واپس شوي تاسو ووایي نو هغه ورته بیا ووایي چې کله کله ما سره څوک نه وي چې ما راولي جومات ته ما ته اجازه شته چې کور کې مونځ وکړم نبی علیه السلام مبارک ورته وی حی علی الصلاة اوري اذان کې حی علی الصلاة اوري وی او د الله رسول اورمه وی بس اجازه درته نشته جمع راځه نو اگر چې شریعت کې داسې یو معذور ته اجازه شته چې څوک نه وي چې جومات ته راولي خو دلته نبی علیه السلام په افضلیت باندې حکم وکړو نو تو سوچو که چې هغه ته اجازت نو بل بچا دی او حدیث شریف دی چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا مسجد د گاونډي مونځ صرف جمعات کې صحیح دی نو دی وجنه حکم دادی نارینه‌و د پاره چې کدنه جمع تلی نو کور کې وموز نه کوي جمعات کې به کوي اگر چې کیږي کور کې خو کېدلو کې فرق دی په جمع باندې هغه او 20 چند اجر دی بیا 20 چند لکه 20 منځونه چې وکړل یو فرض چې په جمع وکړي لکه 20 چې وکړل او چې ځان لیو کې نو لکه یو چې لیو کې نو څومره فرق دی او بل خبره دا ده چې جمعات ترازی جمعات آباده نو دا نخه د مؤمنانو قرآن عظیم الشان کې الله خو درې چې خپل جمعات آباده کنه دا د مؤمن نخه الله خو درې نو دا لازمي خبره ده دلته الله فرمایي رکوع کې د رکوع کوونکو سره اوس دا رکوع ول یاد کړه رکوع ځکه یاد کړه چې د يهوديانو په منځ کې رکوع نه و دا هوی په منځونو کې رکوع نه و دا منځ پر رکوع چې په منځ کې دنو دا صرف د مسلمانانو په دې منځ کې ده نو ځکه هغه ته وایي چې رکوع والا منځ کې یعنی تاسو منځ نه یادو د مسلمانانو منځ کې یعنی مسلمانان شي او بیا منځ کې دا معنا شو نو ځکه دا رکوع یاد کړه ځکه چې رکوع سجده دا د موزه هم ارکان نو کله کله سجده ویلی شي مراد ته مونږی کله کله رکوع ویلی شي مراد ته مونږی نو د مونږ په یو حساب باندې د ټول مونږ نوم ګرځول تسمیه الکل باسم الجز دی ته ویل کی نو وی رکوع کې نبی علیه السلام دی باره کې فرمایي رمه غواړي چې زه خلکو ته ویم چې خشاک را ټول کی او بیا ز جمع دروم او لاړ شم کوم خلک جمع نه راځي چې هغه کورونه وسوځو وې د ماشومان او د زنانو د وجنه بیا دا کارونه کنه او عبد الله ابن مسعود رضی الله فرمایي چې زموږ د صحابه په دور کې د نبی علیه السلام مبارک په دور کې بدامون دا جمع دومره هم و چې دا یو کس بداسیو چې په خپل بنشو راته نو په دوه کسانو به لاسونه چولو یو لاس په یو کس او بل په بل او خو په شکر خیراخ کلی جمعات ته جمع نه راته او زمون په زمانه کې بچ جمع لکم نه راته هغه ته منافق وي د منافق نه خبردا و چې دی بن راته نو ګوره دا دومره هم شي جمع سره بیا مونږ کول او دا علامه د مسلمانانو دا ځکه بار بار قران عظیم الشان کې الله دا ذکر کړی دی او بیا فرمایي واتو زکات زکات ورکي نو زکات دا د مال حق دی د الله د طرفه زکات ته زکات ځکه وي چې په عربی ژبه کې زکات زیاتېدلو ته وایي او زکات پاکېدلو ته وایي زکات ته زکات ځکه وي چې دا ورکې نور مال په پاک شي او یا زکات ورته ځکه وي چې دې سره نور مال زیاتېږي مستوي چې زکات ورکې خو مال کم شو نو جواب دا دی چې زکات اسی پخکاره خو مال کم شو خو برکت دې سره زیات شي او دې سره د مال حفاظت وشي نو چې مال محفوظ شي چې محفوظ شي خو بس زیات شو کنه اوس کډیر شي دی غتانه لاړ هلاک شو د دې وجنوي په مصر کې یو سوداګرو کتابي قصه ده کتاب راوړی ده مصر یو عالم یو کتاب لیکلی دی په کې دا قصه لیکلی وي زمونږ په علاقه کې یو سوداګرو وی د په د تجارت مال ته دغه ته دا نور علاقو ته نو یو ورځ خبر راغی چې را تجارتي قافله چې کوم دیرو ډاکوان والي ده
وی دی وی چې زما هغې نه ده والي ستاسو هغه بیا والي بیا هغه ورته چې نه ټوله قافله یې والي ده وي نه زما دی نه ده والي زه درته وایم که نه دا دې پته به ولګي یاره خو چې څه موده پس اوښان راغلل که نه نو ټول اوښان ډاکوانو خالي کړي وو مالونه یې ترې اخیستي وو د ده یو اوښ باندې مال و هغه ډک په ډک راغی خلکو ورته چې دا څنګه چل ورته ما نبی علیه السلام مبارک حدیث مبارک اورېدلی دی او زما پې عمل دی چې حسنوا اموالکم بالزکات خپل مال محفوظ کې په زکات سره چې زکات ورکوې نو الله به ستا مال محفوظ ساتي وی د هغه وخت نه بس چې په ما کلم زه پوره اول زکات ورکوم زما دا یقینو چې زما مال به محفوظ ځکه نبی علیه السلام مبارک رښتیا ویلي دي او ما هم صحیح ورکړی دی وخت په وخت بیا خلکو نه یې تپوس وکړو چې دا قصه راته وکړه چې د ده دا اوښ پکې څنګه بچ شو وی اصل کې په کوم ځای کې چې په موږ باندې ډاکوانو حمله کوله د هغې نه لږ مخکې د ده دا اوښ ورک شو وی د ده دا غلام دغه اوښ پسې ګرځېده وی په دې کې ډاکوان راغله او دا ټول اوښانې چې کوم دی نو لوټ کړل او هر څه یې یوړل وی چې خلک ډاکوان لاړل وی دغه اوښ دې کس را پیدا نو هغه دې بچ شوي اوس هغه هغه ټیم کې الله یو طرف ته واړو بس دا مال یې بچ کړي که نه او بله دا ده چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي کوم کس چې مال جمع کوي او زکات یې نه ورکوي نو د دې مال نه به الله تعالی د دپاره یو داسې مار جوړ کړي د قیامت په ورځ چې کټاسرې به وي کټاسرې هغې مار ته ویل کېږي چې د ډېرو زهرو د وجې نه د ده د سر ویښته غورځېدلي دومره تیز زهر یې پکې او دی به د دې دواړو وښکو نه نیسي او چیچی به او ټکونه به ورکوي ورته به وایي زه ستا هغه مال یم زه ستا هغه خزانه یم که مال هر څومره ډېر شي ګناه نشته خو چې زکات یې ورکوې او چې زکات یې نه ورکوې نو دغه سزا ده او بل قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې څوک یې نه ورکوي او جمع کوي نو د ده دا مال به الله تعالی اوسپنه کې بدل کړي یا سرو سپینو کې به بدل کړي او د جهنم په اور کې به ګرمولی شي او تندي او اړخونه او شاګانې په دې به وله هغه داغونه ورکول کېږي ورته وایي دا ستا هغه مال دی چې جمع کړی او بل دام نبی علیه السلام مبارک فرمایلی چې په صدقې سره یا په زکات سره مال کمیدل دا خبره وی صحیح نه ده اوس خبره دا ده چې مالدار زکات ګورې نه ورکوي ښه داسې چې ورکوي چې ځان ښایي لږ شان ورکړي ما ته پته ده که نه ځکه ما ته خو ټول معلوم دي چې صحیح زکات د مالدارو ورکه نو زه به ستاسو دا کلي یاد کوم بار به نوځو زه کوم دلته زه ترجمه کوم که ستاسو په دې کلي کې مالدارو زکات ورکړه په دې کلي کې به غریب نه خو نه ورکوي هسې بس هغه مخ چې کوم دی نو هغه لونکي خلکو نه ورکوي بلکل یې نه ورکوي اوس زه تا ته وایم چې زکات به کم کم څیز کې ورکوي نو اوس به درته پته ولګي چې څوک یې ورکوي او که نه زکات به په کم مال کې ورکوي نو زکات د پاره د شریعت حکم دا دی چې کم مال نامی وي یعنی چې زیاتیږي هغه ټول کې به زکات ورکړي نامی دې ته ویل کېږي چې هغه قدرتي هغې کې الله تعالی زیاتېدل پیدا کړي لکه سره او سپین سره او سپین چې دي کې قدرتي الله دا ماده ګدلې ده او پیدا کړې ده پکې چې څومره وخت تېرېږي د دې قیمت سیوا کېږي اوس سره او سپین چې چا سره وي او دا د 250 تولو سپینو زرو برابر 250 تولو سپینو زرو لکه 1,00,000 روپۍ ته جوړېږي د دې برابر که دا کالي او که دا هر څه او په ده باندې قرض نو یا پې قرض وخو چې قرض یې ترې وویسته نو بیا هم ورسره دومره پاتې کېدل نو په ده زکات فرض دی یا ورسره د 250 تولو سپینو زرو برابر پیسې دي یا ورسره سامان د تجارت دی سمی وی سامان د تجارت هر څه ته وایي که ته د پلاټونو کار کوې نو دام سامان د تجارت دی که ته دکانونه اخلي خرڅې که ته مارکیټونه اخلي خرڅې دا ټول سامان د تجارت دی او نن سبا قیمتي تجارت هم دا دی دا پراپرټي چې څوک کوي اوس تا نه تپوس کوم کم خلک چې پراپرټیانې کوي هغې نه تا چېرته زکات ولیده چې تا له یې درکړه چې پراپرټو والا صرف زکات ورکړو دا ټولې مټې خلک به مالداره شي چې دوی څومره کرونه روپۍ ګټي نه ورکوي دا ټول به جهنم ته ځي دا غریبان نه وي د دې دا حقوق دي ځان سره وړي که دا دې ورکه نو کار به ټیکي
اوس دا د الله تقسیم دی که داسې الله نه وي کړی نظام نه چلېده څوک یې مالداره پیدا کړي څوک غریب که داسې نه وه دنیا نظام نه چلېده خو ګوره هر چا باندې حق مقرر کړی دی اوس په 1,00,000 روپو کې 2,500 روپۍ څه شی دي 40 روپۍ په لږ کې 2,500 څه شی دی چې ته غریب له ورکړي په لږ کې 2,500 نو چې ته په لږ کې 2,500 روپۍ د هغه ذات په نوم نشي ورکولی چا چې درکړي دي نو د جهنم خشاک چې شي نو ښایي که دغلته ښایي په جهنم کې که او بس برید به تاوی چې نه بس زه خو دومره ورکوم دومره ورکوم او کم مالدار چې وایي زکات زه ورکوم ما سره دې کیني زه ورسره حساب وکړم چې دې څومره زکات ورکوي خدای شته که ورکوي صرف بس چې که فرض که 50 لکه زکات پې کېږي نو 2 لکه ورکوي خلکو بس وایي خلکو مخکې ورکوي چې بس زه خو زکات ورکوم هم د مخ او مروت زکات یې څه زکات یې د مخ مروت والی یې پوهېږئ نو مالداره دې سوچ وکړي چې تاسو څومره مجرمان یې اول دې ته ګورئ ګټئ څنګه او بیا دې ته ګورئ چې لګوئ څنګه آیا حق پکې ورکوئ نه ورکوئ نو دې وجې نه قرآن عظیم الشان کې 13 سپاره کې الله دغه خلکو ته سخت وعید ذکر کړي هلته وایي که نه چې کله جهنم ته داخل شي نو الله ورته وایي چې ما سلککم فی سقر تاسو دې جهنم ته ولې داخل شئ نو هغې به ورته وایي چې مونږ مسلمانان هم نه او مونږ چې کوم دین ولم نکم نطعم المسکین نم مسکین له خوراک ورکو او بل ځای کې ارایت الذي دغه صورت کې وایي چې بل چاته به هم نه وي چې ورکنم په خپله ورکو ټول د نوم والا یاره زما د سپیکر د اواز به ډېر لري چې دا مالداره دې ورته ښه غوږ کېږي بل سړی ورته نه شي ویلی خو د مالدارو خلکو ما لیدلي دي که نه چې دوی زکات ورکوي نو په 100% کې 5% دي د الله د رضا دپاره کوي د 95% صرف د نوم دپاره او کې ځان ښودنې دپاره هسې پیسې هم لاړې او ثواب هم لاړ نه دا خو الله درکړي دي دا هر څه په اخیستلو کې سیکنډ هم نه لګي د فرعون څومره لویه بادشاهي وه د قارون څومره مال قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې د ده د خزانو چابیانې به یو غټې ډلې نشو چتولی د قارون او چې د الله حکم یې ونه منه د موسی علیه السلام ګستاخي کړې وه سره د ماله په ځمکه ننوت په سیکنډ کې هر څه ختم شو فرعون ته وګوره او ستا د مخې نه په دې ملک کې څومره ښه خلک تیر شوي دي د دنیا په لحاظ سره څه شو مال یې څه شو دا خو د الله ورکړه ده ته ولې غرور او کبر کې چې ما خو بس ګټلې ده نه حقوق حق د الله ته ورکوه چې ورکې نو دا ستا ګټه ده ګوره حدیث شریف کې راځي که نه دې ته غوږ کېده السخي قریب من الله سخي وي الله ته هم نږدې وي قریب الی الناس خلکو ته هم نږدې وي قریب الی الجنه جنت ته هم نږدې وي بعید عن النار د خلکو نه د جهنم نه لري نو چې ته ورکې نو خلکو ته به هم ګران شي عزت به دې ډېر شي ثواب به دې وشي غاړه به دې خلاص شي آخرت به دې ښه شي ټول کارونه پکې کېږي خو صرف نیت سم کا نیت د الله د رضا وکړه ټول کار به دې سمي او شوم باره کې څه وایي چې بخیل بعید من الله د الله نه هم لرې دی بعید من الناس خلکو نه هم لرې چا ورسره لګي نه کینه ورسره خلک کوي مال خدای ورکړي او حق نه ادا کوي د خلکو او بعید من الجنه جنت نه هم لرې دی او قریب الی النار جهنم ته نږدې دی نو دا خبرې دي چې ادا کوي څوک نه هسې وي زه ادا کوم خو ما درته په لوسپیکر ووایي چې کوم سړی وایي کوم مالدار چې زه زکات ادا کوم دې ما سره کیني چې زه ورته وایم چې کم څه کې تا ادا کوې شا به ما ته وښیه یو کې به ادا کوي شل کې به نه ادا کوي نو دا حق دی دا به تا نه اوځي او خامخا سزا به تا ته ته نه ادا کوې یریږي او سزا هم تا ته به میلاویږي په آخرت کې مو په قبر کې مو نو دې وجې نه مال نامي چې خبره رانه پاتې نشي چې زکات په څه کې دي چې یو حقیقت کې زیاتېږي لکه سره او سپین شو او یا دا سره او سپین او یا په بچو راوړلو سره زیاتېږي لکه څاروي شو د هغې خپل نصاب دی بیا یا پیسې شو او یا ستا په خوارۍ زیاتېږي لکه سامان د تجارت شو څاروو کې د 1 2 3 کې نه دغه کېږي دا چې اوښان 5 ته ورسي او نور 40 ته غواګانې ورسي
هغه ډېر شي دي هغه زموږ د علاقه کې دغسې څوک نه کوي کوچیان وغیره دا کوم چې څاروي ساتي هغې کې هغه زکات په هغې باندې راځي خو یو خبره ده چې د تجارت دپاره ته د څه کار هم کوې که نه که د خورو کاروبار هم کوې خوره نه که ډېران هم خرڅوې خو چې تجارت او ګټه پکې نو هغې کې زکات شته کال تېرېدلو باندې کال تېرېدل پکې شرط دی چې کال تېر شي نو بیا اله شته یو خبره پکې دا هم لازمي ده چې د کال په سر او د کال په آخر کې به کم از کم ستا دغه مال د 1 لک روپو وي د کال په سر او په کال په آخر کې کم از کم که زیاتر څومره وي میاشت کې که کمیږي زیاتېږي خیر دی بیا د کال په آخره کې چې څومره وي نو ټول به حسابی 40 روپۍ به ترې وباسي زکات دی دا او د هغې مصارف خو تاسو ته ښه معلوم دي فقرا دي مساکین دي داسې نو کم غم بس تاسو موږ جاړو که نه اوس زکات باره کې که چې لږې ډېرې خبرې وکړي نو خلک وي دي ملا وي ځان ته چل جوړ کړي تاسو هم بس ټول مولیان مالداره کړل پېښ شو بل کار نه کوي سهار او ماښام صدقې او زکاتونه دي او جیبونه مو وله ډک کړل ستاسو د جوماتونو د مولیانو خو زه هم ستاسو د جومات مولی یم ما ته هم د خپل ځان پته لګي او د هغه نور هم ما ته پته لګي چې تاسو څومره تکړه یې په دې کې هغې له څه ورکوې همته چې خوا کې ګاونډي له نه ورکوي هغه ولګي د ولګي د لاسه نن د وړو هم دغه حال د ولګي د لاسه چې کوم دي نو خوب نه ورځي هغه له نه ورکوي نو مولا له به یې څه ورکوي نو چې څوک دا خبره کوي نو بیا خلک وي ویده وي ځان ته وي چل جوړ کړي تا هغه له څه ورکړي دي ته وښیه لکه نو دې وجې نه خبره دا ده چې دا خپل مال مو بربادوي خیر دی که د الله د رضا دپاره نه ورکوئ نو د دې خپل مال د حفاظت دپاره خو ورکړي کړه چې دا مال هم بچي نو د مال سره خو مینه ډېره ده که نه نو په دې ډاله چې ورکړې زه غاړه به هم خلاصې شي او مال به هم بچي او کنی نو دا بربادي په تا را روانه ده که دنیا کې بچ شي نو په بچو دې بیا را روانه ده ځکه د ګټلې خو ولته دی که نه او کال ته بچ شي نو آخرت خو چېرته تللی نه دي ځکه بار بار قرآن عظیم الشان کې صلات او زکات یو ځای ذکر کړي 14 ځایه صلات او زکات یو ځای چې مونږ سم وکړې زکات ورکړې مونږ سم وکړې زکات ورکړې ډېر حاجي صاحبان به ویني ته چې هغه مونځونه خو به ښه ډېر کوي نفلونه به هم کوي او ذکرونه به هم کوي خو که خبره ترې د زکات راغله نو بس په ما نه کېږي داسې چلونه به یې وله کړي چې ماله یو راغی وي یاره وي زکات را باندې فرض دی خو دا پیسې لږ چېرته څه کې دغه کوم یو بندوبست مې وله جوړ کړی دی نو د دې چل به راته ونه ښیې ما ورته چل درته ښیم په هغې عمل ونه کړ ګنې زه به هم ښه مالداره شوی ما ورته څومره زکات چې د باندې فرض دی ماله راوړه چې زه قبول کړم بیا در زه واپس کړم دا اورېده نو هغه باندې خدای خبر څه 45 لکه روپۍ که څومره زکات پې جمع شوی و که نه 45 لکه نو بس چې مال یې راوړی او ما غشتې نو خو ما نه بیا نه شوه غشتې ځکه چې خو بس چې ما قبول کړی خو زه مالک شوم که نو ما ورته 45 لک روپۍ راوړه زه به یې قبول کړم زه بیا به درته زه واپس کړم وی زه صحیح ده سوچ به وکړم خو سوچ به یې کړي چې دا زورور سړی ته نه بیا څه وکړي ما یې ځکه نه تې راوړه چې زه بیا تې ما نه بیا واله هغه به جمع کړي هم داسې که نه د ډېرو کلونو پې جمع نو حکم دا دی چې هغه یو کس بره افغانستان علاقه کې د هیله اسقات کې نو دا راته د سترګو لیدلو کیسه چا وکړه 16 لکه روپۍ هیله اسقات که نه نو هیله اسقات خو بس چې چاله دې ورکړو د هغه نو بس خبره خو دا ده د شریعت حکم نو هغه ټیم کې جهاد شروع نو یو کس وی راکوز شو په موټرسایکل باندې هغه خلک چې تیریږي هغه خلکو کې وو نو یې د هیله اسقات کې کېناست دا پیسې بس داسې دایره چلېدله چې کله پې هغې دعا وکړه اخره کې دله ورشي دله راورسېدې وي ده داسې ونیولې چې دعا وکړي یا الله هیله اسقات قبول کړي او د مړې غاړه خلاصه کړي او بس لاړه په موټرسایکل یې خپه واړوله وي دا 6 لک روپۍ ما یوړې او زمونږ وسلې ته ضرورت دی دا اورېده او دا مې یوړې او که ناروا کار مې کړي نو مولیان ناست دي دي نه بیا تپوس وکړي وی چا چوړم نه کوم ځکه چې هغه نه خلک یېرېدل که نه خلک چې تېرېږي هغه خلکو کې وو نو لاړ نو بیا مولیانو غور غور کوله نو هغه مولي صاحب چې ما ته قصه کولې ما ورته چې غور غور ولې کوئ ولې که کار یې غلط کړي خو ووایې چې تا هغه ته وایي چې دا مې تاله درکه واخله هغه وایي ما قبول کړو نو خو بس د هغه مال شو که هغه مال شو بس یې وړه او که شریعت یې کې ناروا کړي نو ووایه
نو غرض مې دا و چې داسې خلکو جمع کړي دي چې ورکوم به ورکوم نه درز وخوري مضبوط درز نو بیا وایي خدایه زه به ورکوم به بیا یو کسو په سین باندې اوخته که نه نو چې په سین اوخته نه به دغه خرڅوده کپړه به یې خرڅوده نو یې خدایه که دې چپو نه بچ شوم نو یو ګز کپړه به ستا په نوم ورکړم یو ګز باغه قیمتي کپړه به یې وچرته څوک تان یادوي نو چې نږدې راغی که نه وي چې بس ته په ټوک هم نه پوهېږي چپه راله نو بس هغه مینځ ته یې ګزار نو داسې بیا چل ولکې نو بیا مینځ ته ګزار شي چل دله نه درځي که نه بس دا دومره به خبرې به کافي وي تاسو له هوښیارو خلکو دپاره دومره هم بس دی زمونږ دغه حقو چې درته په سخته وکړې او در رسولي باقي ستاسو خپل کار دی ورکوئ نه ورکوئ تاسو پېښ خدای پېښه واقیموا الصلاة سم قائم کې منځ وآتوا الزکات ورکې زکات ورکعوا رکوع کې مع الراکعین د رکوع کوونکو سره یعنې په جمع منځو کې ښه معنا د دې دا ده صدق الله العظیم صل علی سیدنا